په سعودي عرب کې د سوالګرو لیست مخې ته راغی چې د کوم ملک ډېر سوالګر چې دي نو هغه چې دي نو په سعودي عرب کې دي سوال کوي ملګرو. مکمل لیست ته درخوایم په دې کې اول دی نمبر د پاکستان چې دی نو کومه صوبه په ټاپ باندې سوالګرو کې په دویم نمبر کمره او په دریم نمبر کمره. ملګرو تاسو ته پته په سعودي عرب کې چې دی نو ډېر کسان دي چې سوالګر دي هغه د پاکستان دي ملګرو. بل دا چې 4000 کسان چې د پاکستان نیولې دي داغه نه پس چې دنو کم کسان چې دي نو هغه ډیر زیات سوال کوي په کومه صوبې والا دي ملګرو. نو تاسو ته پته ده بل ورځ چې دی نو دغلته کریک ډاون هم شوی او دغلته احتجاج هم شوی او دې خلاف چې دا کم خلک سوالګر دي سوال کوي ملګرو. داغه نه پس چې لاولنۍ صوبه چې نن هغه صوبه پنجاب ده چې په هغه کې 3375 کسان چې دي نو هغه نیولای شو دي دا سوالګر دي در پنجاب نه لاړ شي بیا هلته چې هغه ویزې ختمې شوې نو هغه چې دي نو بیا سوال کوي د ویزې دغه نه زیاتې پیسې برابر کړي او بیا پاکستان ته راځي. داغه نه پس چې د ملګرو په سن کې دي د سن ډیر زیات کسان دي او په دویم نمبر باندې سن دی او په دریم نمبر باندې کې پی کې ملګرو دي دریو صوبو کما خلک چې دي دال تلال شي او دی ویزې چې کله ختم شي نو دی بیا سوال کوي په سوال باندې بیرته واپس کوت راځي دومره روپۍ برابر کی چې دی د خپل ویزې نه زیات برابر کی. نو دی وجه نه چې د ملګرو وس چې د په پنجاب خځې شروع شو خځې بدللې او هغه به سوالونه کول نو وس چې کم خلک چې د هغه سوالونه کول نو هغه پاسپورت مکمل بلاک لیست او رښتینی مکمل بیان کړل چې دوی بیا سعودي عرب ته سره هم نشي راتللی. افسوس خبره ده چې اوس د کومه کسان چې صحیح دي نو دغه هم نشي تللی ځکه دوی د وجې نه چې دوی سوالګر چې دي نو دوی هلته لاړ شي ویزې ختمې شي او دوی بیا په سوال باندې شروع وکړي نو بیا د نورو پاکستانو ته چې دی نو ډېر زیات تکلیف وي. نو دغه کسان چې دي نو مکمل طور باندې چې دی نو په پس پوزیشن باندې چې پاکستان دی چې دا سوال کوي په سعودي عرب کې ملګرو دوی سوالګر دي په پاکستان ډېر زیات سوالګر دي ملګرو چې دوی سوال کوي او د سوال په وجه باندې چې په سعودي عرب کې حالات مکمل طور باندې مسافرو ته خراب کړي دي. افسوس خبره ده چې اوس نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو ښځې دوی لېږي او په ښځو باندې هلته سوالونه کوي او د هغو سره نورې زناګانې هم کېږي. افسوس خبره ده. نو دا لیست مخې ته راغلی او مال چې تاسو سره زه شریک کړم چې د کومې صوبې ډېر خلک درځي په سعودي عرب کې وي او په سعودي عرب کې هغوی سوال کوي ملګرو. نو دا هغه لیست مخې ته راغی مال چې تاسو شریک کړم چې چېرته یې نو ژوندي اوسئ او زموږ چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره ښه غوندې کمنټ وکړئ چې تاسو د دې په باره کې څه وایئ.